چې دغه تیل د کوم قسم ماشین نه راوځي دا مواد دې دلته څنګه خام پراته وي دا خام مواد څنګه تبدیلیږي په اصلي موادو باندې چې دغه ماشینو دا دومره ډېر کارونه کول. یعنې دا ماشین چې کوم دلته موږ سره دی دا یعنې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نشته. یعنې په یو ساعت کې موږ په 40 کیلو دانه وباسو. یو ساعت یعنې ته خپله تر دې دا نه پوهېدې. بیا ما د دنیا تیل وایسته دنیا تیل ورکړه ښه ښایسته. اما شړشم اوس مانه خلک دیګ دپاره وړي شړشم و تیل چې حبة السودا داسې دانې دي چې دا یو غیر د مرګ نه نور چې هره بیماري وغواړي هغې کې کار کوي. نور هم تشویق شو اما د یو ماشین په ځای هم بل راوړه. آیا که څوک خپل خام مواد راوړي تاسو کولی شئ تیل ورته وباسئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ولزاګ یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په دې تمه چې ټول راته روغ اوسېږئ ورځ مو تر دې دمه پورې په خیر په خوشحالۍ پرې را رسولي اوسېږي. دا د ننګرهار ولایت دی او بیا داسې یو ځای ته راغلي یو چیرې چې موږ په بازارونو دکانداران مطلب د ریړیو نه سیمې ساریو دوکانونو کې تیل اخلو رقم تیل اخلو. څوک وایي شړشمو تیل لاکه څوک وایي د بادامو تیل لاکه څوک وایي د کوپرې تیل لاکه. دا رقم نومونه چې زموږ په ذهنونو کې ګرځي او په دې باندې پوهېږو چې دغه حتما لکه تیل ترې وتلی شو تیل ورکوي نو هغه ټول مطلب چې د کوم ځای نه راوځي څنګه ځي هلته هغه ماشین د دې هغه پروسس څنګه کوي پوه شئ څنګه بیا دلته بندېږي او څنګه بازار ته وړاندې کېږي. دغه ټول تاسو را سره دلته بیخي د دې کمرې په سترګه باندې مخامخ وګورئ چې دغه تیل د کوم قسم ماشین نه راوځي دا مواد دې دلته څنګه خام پراته وي دا خام مواد څنګه تبدیلیږي په اصلي موادو باندې او بیا دا څنګه بازار ته عرضه کېږي او بیا تر څو مشتریان او موږ او تاسو یې ترلاسه کوو. زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو د دې ماشین هغه اندازې هغه سایز ته چې تاسو ګورئ ذهن کې متبن دغه سوال ګرځي. زه په دې باندې پوهېږم چې دغه یو ماشین او بیا دومره په وړوکي سایز باندې لکه دا کوم نومونه چې ما مخکې واخیسته چې دا تیل چې دغه ماشین باندې وباسي تاسو په ذهن کې حتمني دا سوال ګرځي چې دغه ماشین او دا دومره ډېر کارونه کول دا به آیا امکان ولري؟ زما هم تر اوسه پورې په دې فکر کې یم او دا سوال زما په ذهن کې هم شته دی. دا سوال حل کېږي زموږ په تمه اوسئ. ستړي مه شئ استاد. الله هم خوشحاله کړه هر کله راشئ عزتمنه اوسئ او نور په خیر راغئ انشاءالله. ډېره زیاته مننه استاد محترم. په دې فکر زه یم چې په ننګرهار ولایت کې او بیا په ډېرې ولایتونو کې به زه یم چې تر اوسه پورې به داسې ماشین نه و چې هغې داسې عملاً کار کولو د خلکو د نظر مخامخ فکر کوم شته که نه؟ یاره دا یوازینی ماشین دی چې په دې دوو ولایتونو کې یعنې افغانستان ډېر ولایتونه دي خو یعنې دا ماشین چې کوم دلته موږ سره دی دا یعنې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نشته او الحمدلله موږ ننګرهار ته راوړی دی فعالیت کوي او د خلکو د وړاندې فعالیت داسې فعالیت چې هر څوک راځي سرک په سر هم یعنې دې کې هغه پټ او پناه نشته که مونږ وویل چې د دې کارخانه هلته شاته د پوه شولې هغې کې چې دی تیل دغه کېږي او بیا راوځي یعنې دا د هر چا نظر د هر چا نظر د وړاندې کار کوي فعالیت کوي او داسې تاسو خپل هم ګورئ. دا اوس فی الحال پکې څه پراته دي؟ دا اوس هم دا شړشمو دانه اچولې ده. دا شړشمو دانه دا ټول او د ننګرهاریان خو ورسره اشنا دي دې دانې سره. او بالکل اما افغانستان ډېر وګړي دې سره اشنا دي. دا اوس فی الحال شړشمو دانه ده. دا چې مطلب تر سره پورې داسې مکمل ډک شي دا څومره وخت کې وځي څومره تیل به بیا ورکوي؟ یعنې په یو ساعت کې موږ په 40 کیلو دانه وباسو. یو ساعت یعنې دا څو بوتل تیل ورکوي اندازتاً متوسط بوتلونه؟ یعنې متوسط بوتلونه تقریبا یعنې 14 15 16 پورې شاوخوا دومره تیل ورکوي اندازتاً. زه ما په فکر کې یو بله پوښتنه ده کېدای شي د لیدونکو فکر کې موسي اوس دې کې چې تاسو وویل چې د شړشمو دانې پرتې دي تاسو اوس غواړئ چې دا بدل کړئ مثلا د دې په ځای دا کوپره پرته را خوا غوزان پرتې د کوپرې ور واچوئ نو د دې نه چې هغه اولني یو بوتل دو بوتل حتی تر 3 بوتلو پورې راوځي هغه به طبعا دې کې به د شړشمو تیل میکس وي. هغه بیا موږ خپل تیلو کې نه اچوو. هغه کوم تیل چې اوس موږ دانه چینج کوو یا تیل چینج کوو مثلا اوس شړشم روان دي دې پسې کوپره شروع کوو نو موږ هغه کوم تیل چې د دواړو ترمنځ راوځي هغه تیل موږ سره شاته ضایعاتو ډرم دی یا هغې کې اچوو بیا د صابونو کارخانو والا راځي هغې باندې موږ پلورو
یعنې هغه هم استفاده کېږي او هغه استفاده کېږي حتی د دې چې دا کم مواد اوسي د کنجاړې په نوم باندې یعنی هغه هم مالداران وړي راځي او دې ځینې موږ نه د دې فضول نه ځي مطلب یاره الحمدلله دا شی پکې شته چې یو شی هم فضول نه ځي او تاسو ته مطلب دلته خلک راځي اډر راکوي که نه تاسو په اوسط ډول باندې د ورځې مطلب د کوپرې بیل وباسئ د شړشمو بیل همداسې غوزان بیل یو څه چې لږ مخکې مې دلته له چا له خولې نه ما اورېدل چې تر اوسه پورې ما بیخي نه و اورېدلی نه مې کله دا فکر کو چې اړې دڼیا نه به هم تیل وځي او شته راسره دا د خلکو ارزو وه او دلته راله ما ته وویل چې دڼیا تیل لري یا نه مال پیدا به کوم دلته ما ته هم تجربهوره معلومه شو چې دڼیا کې تیل یعنې ته خپله تر دې دا نه پوهېدې بیا ما د دڼیا تیل وویسته دڼیا تیل ورکړه ښه ښایسته او بیا مې د پوښتنه وویل دا څه شي دپاره استفاده کېږي دا ویښتو دپاره یعنې ویښتو کې ښه رول لوبوي دا دڼیا تیل او نو چې د خلکو ارزو هم ده چې کوم شی وغواړي ورته آماده کوو انشاءالله او بل موږ سره د بازار نه اډر هم شته بازار ته اډرونه تیاروو سیادانې نه تیاروو چارمغز نه تیاروو بادام نه تیاروو حتی کوپرې اډرونه شته دی هغه برابروو لکه اوس د دې نه خو چې دغه اضافه کوم موادو چې تاسو ویل چې دا کنجاړې په ځای باندې استعمالیږي بیا د کوپرې نه داسې څه وځي اضافي مواد تر څنګ د غوزان نه څه وځي یعنې د کوپرې او غوزانو نه او بادامو نه داسې یو مواد وځي چې هغه مونږ خپله هم استفاده کولی شو اما بسکټو والا راځي دا بیکریانو والا دوی رانه وړي ګوړې والا راځي دوی رانه وړي ګوړه کې مکس کوي شونډي نه ګوړه جوړوي پرې نه کوم مواد چې کنجاړې په نوم استفاده کېږي هغه انسانان هم استعمالولی شي او هغه د دې نه یعنې عزت یې زیات دی د هغې او فارمولې خو به د ټولو په یو شکل باندې نه اوسي که نه د شړشمو تیلو فارموله به بېل وي د چارمغزو به بېل وي غوزان بېل همداسې د نړیا بېل طبعا هر تیل یو خپل فارمول لري خپل استعمالېږي یعنې اوس مونږ ننګرهار کې دا مروجه ده چې شړشم خلک سر غوړولو ته استفاده کوي اما شړشم اوس مانه خلک دیګ دپاره وړي شړشمو تیل دیګ دپاره او دیګ کوي پکې ځان ته اکثره مریضان دي شکر مریضان دي یا داسې نور نبات چې دا نور بازاري غوړي نشي خوړلی هغې راځي رانه شړشم وړي بیا د شړشمو په یوه چې په دیګ کې استفاده کېږي ما سره کنځله ده یعنې افغانان ورته کنجت وایي دلته په کنجت باندې مشهور دي کنځله ده را سره شفاف تیل ښایسته تیل او د دې په عوض کې نور تیلونه دي ما سره چې هغه مثال د سیادانه ده را سره او را سره چارمغز دي او بادام دي را سره او پسې راتېر شو زیتون دي را سره حتی د بنګو تیل هم زه لرم یعنې دلته خو ما چې هغه څومره یادونه کړې وه دا د هغې په څلور دي ما خو د یو څو نومونه اخیستي وو چې ما ته صرف ذهن کې یعنې یو قسم مواد دي چې د ویښتو په وده کې کار کوي چې مواد هم را سره دلته موجود شته د راوړی دی خو مواد دا دي ما سره موجود دي ښه دې مواد ته بیا څه وایي دا مواد دي دې ته میتي دانه وایي څه شی میتي دانه او دا هم دلته پیدا کېږي که نه دا بل ځای نه دا د هندوستان نه راځي او دا زموږ هېواد کې نشته دی هغه کوم تیل دی چې تاسو دلته پیدا کېدی چې ستړي نه شئ هغه کوم تیل دی چې تاسو یې دلته تیل وباسئ لکه مواد چې دي که نه خو مواد په افغانستان کې نه پیدا کېږي یو بېلګه خو یې دا ده یوه بېلګه دا ده یو کوپرا یعنې په ناریل باندې چې مشهوره ده یو دا دی یو شړشم دی چې دا په افغانستان کې اوس څه نه څه مروج شوي شړشم خلک چې ما سره دانه ده نو بیا زه پرې اخلم خو یعنې چې هغه څومره زموږ ظرفیت دی په هغه ظرفیت موږ ته نه پیدا کېږي نو دا د پاکستان هېواد نه راځي او دلته بیا موږ اخلو او بیا په خلکو پلورو ستاسو په دې دوکان کې هغه کوم تیل دی چې خلکو ته ارزښتناک هم دی ډېر زیاته خوښۍ هم ډېر نتیجې هم ښه ده او قیمت هم یعنې هغه به درته داسې ووایم که نه چې هغه سیادانه ده چی تیل دی په ساده اصطلاح سیادانه داسې یو تیل دی چې دا د شریعت نه موږ ته پاتې خبره ده د سیادانې ته په پاکستان کې خلک کلونجي وایي او د عربۍ په اصطلاح کې دې ته حبة السودا وایي یعنې توره دانه نو دا هغه به دا تیلي هغه دغه تیل ښه دا چې لکه کوم تکلیف مرض دا داسې یو تیل دی که ته زموږ شریعت وایي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې حبة السودا داسې دانې دي چې دا یو غیر د مرګ نه نور چې هره بیماري وغواړي هغې کې کار کوي یعنې داسې بیماري نشته چې دې کې کار ونه کړي پرون زموږ یو حکیم صاحب راغلی و حتی د سترګو علاج دپاره یې دا رانه ویوړه ډېر ښه
دا خو به ته بیا دې سره هغه حکیمي مشورې هم خلکو ته ورکوې که نه ځکه دې کې به ډېرې داسې تېل اوسېږي پوه شو لکه څوک یې ویسي هغه به وي دوی چې دوی به استعمالوي بل څه لپاره حکیمي مشورې پکې شته یو څه خو به وي چې زمونږ په علم کې چې هغه مونږ ترې محروم یو هغه بېله خبره ده که نه همدې بخش کې مو زده کړې کړي که نه یاره دومره زده کړې مې نه دي کړې خو صرف زمونږ مسلک مشینري ده او بیا دلته چې دا زمونږ ملګري راځي الحمدلله ننګرهار کې حکیمان ډېر دي دی راځي بیا موږ ته د هر تیلو فواید وایي چې دې تیلو کې دا فواید دي دا فواید دي دا فواید دي نو د هغې د مشورې نه نو بیا او دې کې موږ خپل یو فارمول جوړ کړی دی چې الحمدلله هغه فارمول یعنې ما په خپلې والدې باندې تطبیق کړی دی چې هغې یو وخت کې رکوع سجده هم نه شوه کولی اوس الحمدلله بیخي رکه روغه دا ګوډو تکلیف و نو اوس الحمدلله هغه ورسره بیخي برابره شوې ده او دا تیل که تاسو نه مطلب څوک ویسي بیا ملاوټ پکې کولی شي یعنی کېږي پکې امکان لري امکان ولې نه لري هر یو تیل کې امکان لري خو دې دکان کې الحمدلله دا د ملاوټ نه پاک دی دا د تقلب نه بیخي پاک دی انشاءالله بیا دې سره ضمن کې زما سره کوپره ده کوپرې تیل ها فکر کوم دا د کوپرې تیل دی او دا استفاده د څه لپاره ترې زیاته کېږي یعنې اوس په افغانستان کې دې سره خلک اوس اشنا کېږي حتی په دې باندې که دا زنانه ویښته غوړ کړي دومره کمالي تیل دی چې ګمنځ به یې سر کې نه نښلي نرم دی مطلب نرم وي مخ ورسره ډېر ښایسته نرم ملایم راځي یعنې نازکه کوي او دومره سپیشل تیل چې یعنې خلک وایي دا جام دی سخت دی خو دا چې په لاس هم داسې راښکل شي او داسې د کش لاس کې دا خپله ویلي کېږي دلته دا فکر کوم دا کوپره پرته ده ډېره غټه د ماشین ته چې ګورو دا ماشین به دومره ظرفیت ونه لري چې دا راکش کړي دا وړه کېږي ورته دا دې ته مونږ جوسر اخیستی دی غټ جوسر نه دی نو دا په هغه جوسر باندې بیا کټ کوو دې لپاره ځکه چې دا خو روغه ده کوپۍ نشي کش کولی یعنې دې کې اوس هم لاندې شته دی ما په چاړه کټ کړې ده که بېلګې درته وښیم دا په دې ترتیب وړه کېږي بیا هغې نه وروسته په جوسر باندې کټ کوم ورته میده کوم بیا په ماشین کې وړه آیا د جوارو تیل هم وځي جوارو تیل وځي خو اما کم جوار چې په افغانستان کې استفاده کېږي دې جوارو نه ده ولې د دې خپل ځانګړي جوار دی لکه دلته کېږي نه که نه نه د دې جوارو نه موږ پروسس نه شو کولی یعنې دو هغه مشینري موږ سره نشته خو هغه کوم ځانګړي جوار چې دي نو هغه د کشمیري په نوم باندې کوم جوار چې دي هغې نه وځي یعنې هغه جوار دلته نشي کولی چې څوک یې وکړي یا یې د هغې کولی شي ولې نه خو تکلیف د هغې لږ زیات دی او عاید کم ورکوي د دغې په اساس باندې دلته دهقان نشي کولی هغه وکړي وروستۍ پوښتنه آیا کله چې مو دا اقدام دلته کولو فکر مو کولو دا به وچلي یا ناهیلي و ډېر زیات اوس خو الحمدلله بالخصوص د خپل وطنوالو مینه چې کومه مینه دی مونږ ته راکړه د هغې مینې په اساس مونږ بیا نور هم تشویق شو اما د یو ماشین په ځای هم بل راوړه اوس ډبل ماشین چې ځکه دا د کار ساحه چې ما وکتل ډېره داسې وړه ساحه وه ما فکر نه کوم خو اوس چې ماشاءالله ګورم او خلک غږ ته او دغه ته ګورم نو اوس مې هغه فکر چې دی بېرته بدل شو نو بس د خلکو مینې دې ته مجبوره کړم چې بل ماشین هم مونږ برابر کړه او چې مال زمونږ وطنوالو ته مشکل برابر نشي او څومره اسانتیاوي چې زمونږ د وسې کېږي باید برابرې کړو او دا د هر افغان وجیبه ده چې باید خپلو وطنوالو ته اسانتیاوي موجودې کړي او رایې ولري په وروستیو کې راته د دې پوښتنې ځواب راکړئ آیا که څوک خپل خام مواد راوړي تاسو کولی شئ تیل ورته وباسئ اما وطنوال نشم خفه کولی که ما سره فرصتي او وخت را سره و د چا اړر نه نو ورته یې باسمه اما که هغه بیا که خفه کېږي نه نو ورته یم دانه کېږه راته په یو وس کې چې ته کوم تیل غواړې هغه در کوم دانه دې په خپل قیمت تیل زما په خپل قیمت ډېره زیاته مننه کور ودان شو عزتمنه
اوریدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه په چې په لومړیو کې هغه کوم نومونه واخیستل چې دا تیل دلته وځي خو چې کله را داخل شولو د استاد د خولې نه مو واورېدل نو د هغې په څلور چنده پنځه چنده نومونه دوی موږ ته واخیستل ډېرې داسې پوښتنې دلته پاتې هم شولې چې په زموږ په ذهن کې نه وي چې موږ کړی وی د استاد نه ځکه چې په دغه مسلک کې یا په دغه کاروبار کې چې دوی دلته شروع کړی دی تر اوسه فکر کوم چې بل چا دومره اقدام نه و کړی او داسې یو خیر کار یې نور شروع کړی نو ځکه ورسره موږ هم له دې نه مخکې نه وو مخ شوي چې د دې لپاره هغه کوم څه چې باید آماده کړو یا کومې پوښتنې یا کوم نومونه په عامه اصطلاح کې درته زه یم چې ډېری داسې نومونه د استاد موږ ته واخیستل چې زه تر اوسه پورې له دې سره نه مخ شوی وم او نه ما فکر کولو او کیدای شي تاسو هم ډېر داسې فکرونه کړي اوسېږي چې دغه تیل به څنګه پروسس کېږي او دا به څنګه لاسته راځي ذهن به مو رقم ځوابونه تاسو ته درکول نو خدای وکړي چې هغه ځوابونه تاسو ترلاسه کړي اوسي ذهن مو یو څه هغه ځواب چې کوم یو ستاسو په ذهنونو کې وو هغه یې اخیستی اوسي تر بیا چې نور خپرونه آماده کول ته ځو تاسو ته نورې خپرونې آماده کوو تر هغې ښه وخت ښې چارې د خدای په امان